السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، بیا هم د لحظه بابهید پیج ته ښه راغلاست. نن زموږ یو ګلالی زده کوونکې رقیه جان تاسو به یو ښایسته نظم یا شعر در وړاندې کړي. انشاءالله یې واورئ، ویې ګورئ، ستاسو به خوښ شي. اماده یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شعر د اوایي ډزو شوقیانو یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ، د اوایي ډزو شوقیانو یاره ستا د ټوپک د خولې نه وتې ګولۍ، په یو مزدور باندې راپرېوتله، په یو مزدور باندې راپرېوتله، د پیغلې له پټۍ یوړو، د یو ماشوم د سر شملې یوړو، د یو ماشوم د سر شملې یوړو، د مور د سترګو تورې مړ کړو، د حاجي د زړه ټکورې مړ کړو، د مور د سترګو تورې مړ کړو، د حاجي د زړه ټکورې مړ کړو، ادې د خدای ور پورې کړه، ای په دې مستۍ د خدای ور پورې کړه، ادې د خدای ور پورې کړه، ای په دې مستۍ د خدای ور پورې کړه، یا ځواني د خدای په سله وکړه، په دې ځواني د خدای ور پورې کړه. ستا خوشحال د تی بېشکه وکړه، خو لږه ډډه یې ټوپکه وکړه، ستا خوشحال د تی بېشکه وکړه، خو لږه ډډه یې ټوپکه وکړه، دا خوشحالي د پاته وکړه، دا خوشحالي په ډولونو وکړه، دغه سپور خلک وخندوه، ای دغه سرتور خلک وخندوه، دغه سپور خلک وخندوه، ای دغه سرتور خلک وخندوه، دې ټوپک نه قلمونه جوړ کړه، دې بارودو رسۍ جوړه کړه، دا کمربند د بستې په شان دی، له دې کاکتوس نه کاپي جوړه کړه، د چا کچه کچه کورونه ولې ورانوي، د انسانانو زړونه ولې ورانوي، د چا کچه کچه کورونه ولې ورانوي، د انسانانو زړونه ولې ورانوي، هغه تنکي خاله ولې چیړي، هغه تنکي خاله ولې ورانوي، د دې پټګۍ نه د شمله جوړه کړه، چېرته جومات جوړ کړه جیره جوړه کړه، له دې پټګۍ نه د شمله جوړه کړه، چېرته جومات جوړ کړه جیره جوړه کړه، په دې کړکو ساز مه جوړوه، دا جواري د جواري مه کوه، دا ویلونه 50 اثر کوي، دا نصیحتونه 50 اثر کوي، دا ویلونه 50 اثر کوي، دا نصیحتونه 50 اثر کوي، منیره ستا دا مازغه حرام دي، ستا دا شعرونه 50 اثر کوي، ستا دا شعرونه 50 اثر کوي. مننه. د رقیه جان څخه ډېره مننه. نو تاسو لایک، شیر او کمنټ مه هېروئ. مننه.